زه نو د نورو نه لوړ یم. موږ تاسې ته پیغور راکړل شو که نه چې تاسې مثنوي مولانا ولولئ. د داسې یو خلکو نه چې مثلا موږ تاسې هغوی ولیدل چې په افغانستان کې څه کول، دی د پښتنو ته پیغور ورکوي. پښتنو ته همیشه دا پیغور ورکول کېږي. دوی خو اصلا جنجال نه لري، ګنې اوس یې د هزارهګانو او د تاجکانو خپل منځ کې یو جنجال دی. کله چې دوی د بامیان بازار او د کابل بازار او افغان بازار نوم مطرح کوي، د دې له لارې هویتي جنجال رامنځته کېږي. ما مخکې درته ویلې چې دا ریټالیټري ریاکشن رامنځته راځي. که ته ماته زما د خیل پیغور راکړې، زه به عکس العمل ښیم. زما عکس العمل ته اړ کوي چې ته بیرته عکس العمل وښیې. دا شیطاني څرخ په تحرک راځي. که دا وایي چې تا سره ظلم شوی دی، ما سره هم ظلم شوی دی. په افغانستان کې په ما کله د واک په لیک کې رول درلود، خو د شپې ویده و چې سبا راپاڅېدو، رئیس جمهور په تیاره کې ناست لاړ، یو بل څوک راغی حاکم شو. د هغې نه مخکې مثلا 2001 کال کې یو څوک راغی، پاس نه بمبار وکړ، لاندې نه تا رامنډه کړه، هلته د غرونو نه راښکته شو، واک دې ونیو. ما کله واک درلود چې تا وټاکم. د بون کې مشرتابه ټاکل کېده، ما کله پکې واک درلود. ما تا د هویت بحث کوو. د هویت د بحث دپاره ته دا اوس سپیس نه لرې، ځای نه لرې. په مریخ کې لګیایي، په خلا کې لګیایي که نه، چې ته خلا کې لګیایي، جغرافیه نه لري، واک نه لري، د مباحثې ادرس نه لري. راځه په افغانستان کې ځان د ځای پیدا که. ځای مو چې پیدا کړم، مخکې درته ویلي د ټول د مباحثې وړ مسایل دي. سلام. د یوې برخې افغان ډیاسپورا ترمنځ هویتي بحثونو زور اخیستی او په دې منځ کې دوی د افغانستان له ملي هویته په ډاګه انکار کوي او د هویت له شدید بحران سره مخامخ ښکاري. په داسې حال کې چې په 2004 کال کې د ټول افغانستان څه باندې 1.5 زر سیاسي، قومي، قبیلوي، مذهبي، فرهنګي او د مدني ټولنو پرګنو استازي او مشران په لویه جرګه کې پر دې هوکړه وکړه چې د دوی ملي هویت به افغان وي او د افغانستان د اساسي قانون په 4مه ماده کې درج کړه چې د افغانستان هر وګړی افغان بلل کیږي. خو دا د 20 کاله وروسته یوه برخه همدغه افغانان چې تر ډیره په بهر کې میشت شوي، د افغانستان ملي هویت په یوه قوم پورې تړي او د افغانستان له ټولو ویاړونو، ارزښتونو او اتلوال تاریخ څخه ځان خلاص کړي. خو پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو دلایل څومره منطقي یا غیر منطقي دي؟ د دغه هویتي انکار انګیزه سیاسي، نژادي، که فرهنګي یا ژبنۍ ده؟ او ولې ډیاسپورا افغانانو کې دا ستونزه پراخه یا په پراخېدو ده او څه ډول د دغې ستونزې مخنیوی کیدی شي؟ نن پر همدې مسلې بحث کوو. میلمه مې د سولې او پراختیا په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم صاحب دی. رحیم صاحب، که ستاسو خوښ وي لومړی به بحث په دې باندې پیل کړو چې ملي هویت څه شی ده، اړتیا یې څه ده او د یوې ټولنې لپاره څومره مهم دی. مهرباني وکړئ که لږ یې څه تعریف کوئ. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ګورئ، کله چې د ملي هویت بحث کوو، دا د یو جغرافیه کې د یو ملت دولت پیژندګلوي ده او د پیژندګلوۍ ترڅنګ ملي هویت هغه څه دی چې بېلابېلې پرګنۍ، توکمیزې ډلې او قبیلوي ډلې سره په یو نقطه د راټولېدو دپاره یو ادرس باندې بدلیږي، چې دا په هغې کې ملي وثایق وي لکه اساسي قانون، بیرغ، ګډ تاریخ، چې دا په ګډه باندې تعریف کیږي او د ارزښت په توګه د ټولنې لخوا نه منل کیږي. او بیا دغه د ملت په توګه باندې د یوې ټولنې د راټولېدو، د دغه ارزښتونو په شاوخوا راجمع کېدو دپاره لامل کیږي یا ادرس ګرځي. په بل عبارت دا د یو ملت دولت د انسجام او د ګډ لید او د ګډ پیژندګلوۍ ادرس باندې بدلیږي او دا راز د ټولنې وګړي د یو بل سره تړي. په یو ټولنه کې ټول انسانان یو بل نه پیژني د فرد په توګه باندې، لیکن دغه ارزښتونو په مټ باندې د یو بل سره دغه تړاو دوی ته یو دلیل پیدا کوي چې خپلو کې سره پیژندګلولي ولري. که تاسې د باندې ځئ د هېواد نه یو چېرته چا نه پوښتنه کوئ ته د کوم ځای او دی درته وایي چې زه افغان یم،
مخکې سره دا احساس درته پیدا کېږي هغه سره ته یو عاطفي یو رواني اړیکه پیدا کړې. دا اړیکه څه شي تثبیت کړې ده؟ هغه کور دننه ارزښتونه چې تا د دغه سړي سره او د ده په شان ډېرو نورو وګړو سره په ګډه باندې تعریف کړي دي او بیا مو ځان ته یو واحد ادرس ګرځولی دی او په هغې باندې سره راټول شوي. نو دا ډېر یو مهم شی دی د یوې ټولنې د انسجام، ثبات، د پراختیا دپاره ګډ لرلید پیدا کول او د ګډ ژوند کولو دپاره هغه اساس یا بنسټ دی. او افغانستان هم تقریبا دغه ملي هویت له نن څخه څه باندې یوه پیړۍ مخکې رامنځته کړې ده او ټول تقریبا په همدغه محور باندې پېژندل کېږي چې هغه افغانان دي. اړتیا یې څه یي په یوه ټولنه کې مثلا کول؟ په دې باندې سړی بحث وکړو. تاسو ویلي چې د دې دپاره چې یووالی رامنځته سي، اتحاد رامنځته سي. که نه یي مثلا قومي هویتونه یي، یو ملي هویت نه یي، مشکل څه شی ده؟ ډېر جدي مسئله ده. غټه مسئله دا ده چې تاسې کله یو ملت دولت په توګه باندې په یو جغرافیه کې راټولېږئ او دغلته ژوند کوئ، نو دلته تاسې کور دننه د پراختیا او د پرمختګ دپاره ګډ کار ته اړتیا لرئ چې منسجمه ډوله باندې ډلې ټپلې افراد په ډلو او ډلې بیا د یو نظام په اډانه کې د دغه ټولنې د پرمختیا دپاره کار وکړي. دا پرمختیا بیا په دریو برخو کې ده. ټولنیزه پرمختیا ده، په اجتماع کې تاسې خو دودونو دپاره په ګډه کار کوئ او بد دودونه د ځان څخه منفي کوئ. اقتصادي پراختیا ده چې ګډ لرلید سره په ګډه په مشوره باندې د یو بل سره په ګډه باندې د ټولنې د پرمختګ دپاره کار کوئ. او سیاسي پرمختګ دا دی چې کور دننه یو سیاسي نظام او دغه نظام د تقویې او پرمختګ دپاره کار کوئ. د دې په بدنه کې تاسې د خپل هیواد د ګټو دپاره بیا کار کوئ او په نړیواله کچه باندې د نړیواله ټولنې د یو فعاله برخوال په توګه باندې تاسې د معرفت ادرس وړاندې کوئ چې دغه د معرفت ادرس بیا ستاسې د ملي ګټو د خوندیتابه بحث مطرح کوي چې بیرته دغه ملي ګټې بیا تر وګړو پورې لاندې راځي. یعنی دا هغه کله چې تاسې منسجم اوسېږئ نو ستاسې انرژیانې او کم لید چې دی دا د پراختیا دپاره کارېږي، که هغه ټولنیزه پراختیا ده، که سیاسي پراختیا ده، که اقتصادي پراختیا ده. خو کله چې تاسې په پرګنیو باندې ویشل کېږئ دلته یو نوع مسابقه یا سیالي رامنځته کېږي. دلته د همکارۍ په ځای د سیالۍ حالت رامنځته کېږي او دغه سیالۍ بیا ډیری وخت لکه موږ چې په روانډا کې تجربه لرو یا مثلا موږ په پخوانۍ یوګوسلاویا کې چې په کوسوو او په سربیا کې تجربې لرو، هلته دغه همکارۍ بیا په خونړیو جګړو باندې اوړي. په سومالیا کې تاسې وګورئ تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته د یو پلار بچي یو قوم چې بیا هلته خپل لاندې خیلونه لري، خیلونه خپلو کې ښکیل دي. لامل یې دا دی چې هلته ولږه ده، هلته بدبختي ده، هلته انسان ته اوبه او ډوډۍ نه رسیږي او جګړه ده او د جګړې دغه کم شیطاني څرخ چې دی هره ورځ په تیزېدو سره نور هم سومالي وګړي چې هغه هلته د ژوند ټول امکانات باید ولري سرچپه یې ټولې بدبختیانې په برخه دي. همداسې که موږ افغانستان وګورو دغه زموږ ویش د دې لامل شوی چې موږ سیاسي ثبات نه دی ترلاسه کړی، اقتصادي ثبات. تاسې وګورئ د افغانستان نیم وګړي 23 میلیونه انسانان یو نوچا وایي چې دا اوس د لږې او قحطۍ سره مخامخ دي. شاید د ارقامو کې لږ لاندې باندې وي خو حقیقت هم دا دی چې موږ اوس د سیاسي بحران سره مخامخ یو، اقتصادي بحران سره مخامخ یو او دغه هویتي بحثونو له کبله حتی ټولنیز بحران سره مخامخ یو. صحیح. اوس که لږ سړی د موږ په منطقه کې راتم سي، مثلا د افغانستان په شاوخوا کې د ملي هویتونو په خپله په طبیعي لحاظ رامنځته سول یا حکومتونو یا ټولنو یا سیاستوالو یا افرادو با نفوذ اشخاصو دوی کوششونه وکړي، اجماع وکړه. وړاندې تاسې اشاره درلودله چې خلک راځي په ځینو ارزښتونو باندې اتفاق کوي او بالاخره یا په ملي هویت جوړیږي سره. موږ کې په افغانستان کې د افغانستان په شاوخوا ګاونډ کې دغه ملي هویتونه چې جوړ شوي دي دا د طبیعي پروسه خپله رامنځته شوي دي که هڅه شوې ده ځینو قومونو ځینو سیاستمدارانو یا حکومتونو خپله یو هویت ټاکلی ده او په هغه باندې یې هوکړه سره کړې؟ ګورئ دغه د ملي هویت بحث چې کله موږ مطرح کوو تر ټولو اساسي او مهمه نقطه حتی په توکمیزه کچه باندې هم که بحث مطرح کوو یو شی باید موږ او تاسې ومنو چې دا یو سټاټیک په یو ځای ولاړ شی نه دی، دا یو تل په تحرک کې خوځنده یو شی دی چې د زمان په تېرېدو سره د وخت د اړتیاو سره سم بدلونونه پکې راځي. د افغانستان په کچه باندې که موږ او تاسې وګورو موږ تر ډېره پورې
د تیرو 100 کالونو اخواته که موږ وګورو نو موږ تر ډېره پورې قومي ټولنه وه، موږ ډېر قبیلوي ټولنه وو. صرف نظر د دې نه چې موږ په کومه ژبه خبره کوله ټول د هویت یو مرحله راځي چې په 18مه پیړۍ کې 1443 کال کې چې کله د وستفالیا تړون شو، ملت دولت بحث مطرح شو، هلته د ملي هویت بحثونه مطرح شو او د هغې نه وروسته ورو زموږ ستاسې سیمې ته شاهي نظامونه وو که غیر شاهي نظامونه وو، دوی دلته د هویتونو بحثونه مطرح کړل، د ملي هویت او دغلته د ملي وثیقې بحث یا کانسټیټیوشنلیزم بحث مطرح شو. که د افغانستان په چوکاټ کې ځانګړې توګه خبره وکړو د انګلیسانو نه د ازادۍ نه وروسته موږ او تاسې د یو ماډرن نیشن سټیټ خواته د تګ تحرک وکړو، نو ډېری وخت دا چې دي هغه نخبګان د ټولنې سیاستوالې بولئ، نخبګانې بولئ، قلموالې بولئ، دغه ارزښتونه تعریفوي، دغه تعریفونو باندې وخت نه وخت بحثونه کیږي او دا یو ایولوشنري یا هغه ارتقایي پروسه ده چې دا په دوامداره توګه روانه وي. د افغانستان بحث که موږ مطرح کوو عیني کیسه وه د افغانستان د اوسني د عبدالرحمن خاني دور نه راخلو چې هغه یو مرکزي یعنی مرکزی دولت بنسټ کې خود نو هغه د امارت په نوم باندې امیر ځان وټاکه او افغانستان رامنځته کړ. لیکن کله چې د امان الله خان وخت موږ راځو دلته تغییرات راځي، کانسټیټیوشنلیزم راځي، دلته مثلا د مشورتي پروسه رامنځته راځي، کوشش کوي چې افغانستان یو ماډرن سټیټ خواته لاړ شي. بیا موږ راځو مثلا د ظاهر خان په دوره کې په 19مې د 20مې پیړۍ په 2مه برخه کې مشروطې خواته ځو، بیا د ملي هویت تعریفیږي چې ملي هویت نه مراد د حکومت دغه سیستم هم دی چې په هغې باندې بحث کیږي، احزابو بحث مطرح کیږي او د هغې نه وروسته یعنې دا یو روان بهیر دی. کله کله د ټولنې له بدنې نه بحثونه مطرح کیږي، دا وړاندې کوي لکه د هندوستان د نیمې وچې خبره که موږ کوو د بنګلادیش او د پاکستان. بنګلادیش او پاکستان د یو ګډ هویت رامنځته کړ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې، لیکن کله چې پاکستان رامنځته شو چې په هغې کې مشرقي او مغربي پاکستان و چې مشرقي پاکستان د اوسنی بنګلادیش دی دا په هغه هویتو سره ګډ و، خو کله چې یو مرحلې ته ځي بیا دغه هویت باندې دوی غواړي چې بحث وکړو د سره تعریف کړي. نو دا تعریف او دا ارتقایي پروسه روانه وي، خو د تفاهم له لارې، د مباحثې له لارې، د ګډ لید پیدا کولو سره دا پرمختګ رامنځته کیږي. اوس په ټوله نړۍ کې دغه ملي هویتونه سره رامنځته سوي دي په څو بناو رامنځته سوي. مثلا ځینو په قومي بنا جوړ کړی ده، یو مثال جرمنان دي، افغانستان ته هم دا رقم اشاره کوي، تاجکستان ده، ترکمنستان ده، ازبکستان ده، ترکیه ده. ځینو بیا سیده د یوې مجموعې په توګه باندې خپل ملي هویت څرګند کړی ده، مثلا هند ده یا امریکا ده. که دغه موډلونه تشریح کوي افغانستان په کوم موډل کې راځي؟ بالکل افغانستان موږ تاسې کله چې په 1940 کال کې احمدشاهي دولت رامنځته شو، د هغې نه وروسته زموږ او ستاسې دا بڼه داسې وه چې موږ د دغه ټولنې د وګړو په توګه باندې په ګډه باندې دلته دا بحث مطرح کړ او دغه ترکیې ته ورته ماډل یا د جرمني ته ورته ماډل زموږ دی چې د همدغه ټولنې د هغه کم توکمیز جوړښت چې په رڼا کې چې کم نظم رامنځته شوی و هغې په بنا باندې دا هېواد رامنځته شو. زموږ ماډل دا دی، اما دا ماډلونه په یو ځای نه پاتې کیږي. تاسې جرمني ته مې اشاره وکړله، جرمني طبعا چې بسمارک پروشیا او د جرمني بېلابېلې ټوټې سره رایوځای کړې او یو جرمن نژاد دولت نژادي سټیټ یې جوړ کړی، یعنې نیشن سټیټ هغه ډېر کلاسیکه بڼه باندې رامنځته شو. لیکن اوس موږ ګورو چې هماغه جرمني اوس څو متنوع اقوامو پکې ریښه کړې ده، هلته عربان اوسېږي، هلته ترکانو ډېره غټه ټولنه اوسېږي، افغانان اوسېږي، هندوان پکې اوسېږي او هغه نیشن سټیټ یا هغه نژاد پر بنسټ باندې چې کوم رامنځته شوی هغه توکمیز دولت چې و هغه اوس بیرته په هغه امریکایي موډل خواته ورو روان دی، چېرته چې موږ متنوع اقوام لرو چې هغوی په ګډه باندې بیرته د جرمني هویت رامنځته کوي. او د سټیزن مسله مطرح کیږي، سټیزن یعنی هغه سیویک نیشنلزم خواته ځي
هغه کم چې نژادي هغه اتنیک یا موږ دوه برخو باندې دا ویشو چې یو اتنیک یا توکمیز نېشنلزم ورته وایي یا ورته سیویک نېشنلزم وایي یا هغه د سټیزنشپ یا د مدني ملت پالنه چې ورته وایي هغه لور ته ځي. نو بعضې ټولنې هخوا ته تللي دي. زموږ په ټولنه کې شاید هغه ډول تنوع چې لکه جرمني چې د نورو خلکو وګړي مني او بیرته ورته جرمن هویت ورکوي یا بلجیم یا د اروپا نور هیوادونه حتی تر انګلستانه پورې موږ ویلی شو. افغانستان د شاید د نورو سیمو وګړي نه وي راغلي لیکن په خپل کور دننه موږ ګډ توکمیز جوړښت یو او دغه ګډ توکمیز انډیجنس دغه سیمې اوسېدونکي دي. که څوک ووایي چې بعضې خلک د نورو منطقونو راغلي هغه هم دومره پخوا راغلي دي چې تاسې اوس هغه سیمه ییز ګڼلی شئ او دوی ته نه شئ ویلی چې تاسې د بل ځینې راغلي یاستئ. صحیح. او افغانستان کې د ملي هویت هغه اساسي هڅې محمود طرزی بلل کېږي هغه ته ورګرځي یا ډېر یادوي چې هغې بنسټ کېښوده. خو تر هغه نه مخکې هم د افغانانو او د انګلیسانو ترمنځ کومې جګړې سوي دي. په دغه جګړې هم د افغان انګلیس جګړې په نامه یادېږي. یعنې هلته هم هویت افغاني و. کله دغه اساسات یې کېښودل سولې د افغاني هویت؟ ګورې دا اوس یعنی په دې باندې منحصره ده چې تاسې په کومه کچه باندې کومې آینه کې ورته ګورئ. که تاسې حتی راشئ د احمدشاهي دورې نه احمدشاهي دوره دا منطقه راټولوي او د دولت په توګه باندې دا معرفي کوي افغانستان دغه جغرافیه معرفي کوي او د هغه زمان د سیاستونو سره سم غزونې کوي خپله دغه د جغرافیایي احاطه چې ده دا پراخوي. موږ د هلته نه هم شروع کولی شو چې هلته د پراګنده قومي ساختارونه او جوړښتونه دا سره راټول کړل او یو جغرافیه باندې کرښه راکش کړل، البته ورچوال کرښه یا تصوراتي کرښه چې دغه سیمه د افغانستان سیمه ده او د زما دولت دی او زما قلمرو دی. او بیا د هغه زمان د سیاست سره سم د هند خواته غزونې هم وکړلې. هغه مرحله هم تاسې رانیولی شي لیکن د هغې نه وروسته طبعا بیا موږ د واک په سر کور دننه د ایلیټ ترمنځ یا هغه مشرانو ترمنځ جګړې درلودې. نو طبعا بیا دویمه مرحله مثلا عبدالرحمن خاني دوره موږ یادولی شو چې هغه یو مرکزي دولت رامنځته کړ او مرکزي دولت په مټ باندې یا د هغې له ادرسه د روسانو سره په ډیپلوماسۍ کې ښکېل شو، د انګریزانو سره په ډیپلوماسۍ کې ښکېل شو. کامیاب ناکام ښه بد دې باندې ډېر بحث کیدی شي لیکن حقیقت دا دی چې د هغه د ادرس نه موږ ډیپلوماټیکې اړیکې پیل کړې او انګریزانو سره د روسانو سره د سیمې نورو هیوادونو سره د هلمند په د هلمند رود په سر باندې مذاکرې چې دي دا هغه د عبدالرحمن خان دور کې ډیپلوماټیکې اړیکې وې د ایران سره موږ درلودلې. دا بله مرحله ده. درېیمه مرحله یا نسبتا یا فوق العاده هغه ماډرن دوره عصري دوره یې طبعا د محمود طرزي او د امان الله خان تر شاهي دورې لاندې شروع کیږي چې دی مثلا قانون اساسي خواته ځي، دی مثلا د مشورتي نظام خواته غواړي تحرک وکړي، دی مثلا مدني حرکتونو ته زمینه سازي کوي. یعنی هغه ماډرن نیشن سټیټ چې لازمن سیمه کې حتی په هند کې هغه کچه باندې نو تجربه شوی چې امان الله خان هغه موډل وړاندې کړ. د درېیمه مرحله ده مثلا موږ تاسې کتی شو بیا د ظاهر خاني مثلا دوره ده چې هلته د مشروطي خواته ځي، بیا د ساختاري تغییراتو له لارې مثلا افغانستان یو نوی هویت وړاندې کوي. نو اوس دا دې باندې انحصار دی چې تاسې د کومې مرحلې نه پیل کوئ او تاسې حاضر یاستئ چې د هغه مرحلې نه مطالعه وکړئ. ویلی شو چې د شلمې پیړۍ له لومړیو نه یا د 1900 کال نه را په دې خوا تر 1988 پورې په افغانستان باندې شوروي یرغل وکړو. ویلی شو چې په دغه وخت کې د افغانستان یا د افغانانو ملي هویت وده موندله، ثبات خواته ته نور هم ټینګېده او د وحدت پکې رامنځته سوی. زه فکر کوم چې هو تر ډیره ګوري بعضې مرحلې بعضې واقعات او پیښې داسې وي چې هغه یو څنګه ورته وایي ډس انټیګریشن یا ناانسجامي رامنځته کوله. مثلا خپله د بچه سقاو محکمه کول دغسې یو شی و چې ملت یوه برخه په هغه باندې خفه وه او د مرکزي حکومت نه ګیلهمنده وه. که همداسې پسې راتېر شو د هغې نه مخکې مثلا عبدالرحمن خاني دور کې موږ تاسې ولیدل چې د مرکزي حکومت د سلطې قایمولو دپاره په کندهار کې مثلا هلته خپلو خلکو په مقابل کې پوځي غورځنګونه وشو، په مشرقي کې په ننګرهار کې موږ تاسې ولیدل چې هلته پوځي غورځنګونه وشو، قومونو سره جګړې وشوې تر څو د دولت سلطه قایمه شي. همداسې مثلا په هزاره جاتو کې جګړې وشولې. دا هغه مرحلې وې چې دلته د ملت او دولت ترمنځ یو کړکېچ رامنځته کړ، لیکن دا کړکېچ دې حد کې نه و چې څوک انکار وکړي چې موږ دغه هویت نه منو یا دغه جغرافیې سره پرېکونې لا نه وو. همداسې که موږ تاسې راشو نادرشاهي دوره کې هم خلک به خفه وو لیکن دا خفګان داسې نه و.
ډېره غټه ستونزه چې موږ تاسو ته جوړه شوه په مشروطه کې یو تعداد خلکو د دې دپاره چې د خپل د سیاست دپاره یو بحث مطرح کړی شي، د یو بحث جوړولو زمینه مساعده کی دغه قومي نژادي بحثونه مطرح کړل. په تور د مثال موږ تاسو د ستمي غورځنګ لرو چې هغوی دا بحث مطرح کړ چې دلته په موږ باندې په غیر پښتنو باندې ظلم شوی دی، موږ ته واک نه راکول کېږي، نه دی راکول شوی. په داسې حال کې چې پښتنو ته واک نه ورکړل شو، خو یوه کورنۍ واکمنه وه، موږ ټولواکي درلودله او ټولواکه یو کورنۍ واکمنه وه. لیکن چونکې دغه توکمیز سیاست چې دی یا ایتنوسنټریک پالیټکس چې دی دا لږ ډېره اسانه وي د ولسونو د انسجام لپاره، نو دوی دغه خواته مخه کړه تر څو ځانونه مطرح کړي. دلته زموږ او ستاسې په ټولنه کې ویش رامنځته شو. نو تر 1980 پورې موږ بعضې حادثې درلودې چې زموږ په ملي جوړښت باندې یو څه اغېز درلود، خو د اغېز دومره جدي نه و چې ملي پریکون یا هغه ملي چاودونه دومره پراخه شي چې سړي سره ویره پیدا شي چې نور په ګډه باندې په دې ځمکه باندې ګرځېدل مشکل شي. صحیح. او بیا کله چې شورویانو یرغل وکړو، بیا وروسته کورنۍ او تنظیمي جګړې دیو نو صدمه ورسوله دی د دې ملي هویت بحث نور هم پسې کړکېچن کړی زیانمن کړه. همداسې وي ګورې د کورنۍ جګړې چې دي دا خصوصا دغه ډلې ټپلې چې دي دوی کوشش کوي چې د ملت په ځان باندې راټولولو لپاره بېلابېلو نریټیوونو نه استفاده وکړي. هغه یوال نوح حراري یو استدلال کوي، هغه وایي چې موږ انسانان د دې دپاره چې د یو بل ترمنځ همکاري رامنځته کړو، دروغجنې کیسې وړاندې کوو، بیا په دې کیسو باندې باور کوو او بیا ګډ باورونه چې دي ترمنځ همکاري پیدا کوي او د هغې دپاره موږ مخ ته ځو. افغانستان کې هم کورنۍ جګړه چې کله رامنځته شوله، موږ تاسو ولیدل د جګړه مارو ډلو دې ته اړتیا درلوده چې په ځان باندې خلک راټول کړي. د خلک راټولولو یعنې هغوی ته باید یو انګېزه ورکړي، یو روایت باید ورکړی و، یو مشروعیت ځان ته پیدا کړي. هغه مشروعیت دپاره ته باید یو روایت وړاندې کړي. هماغه د حراري خبره ده چې خلکو ته باید یو کیسه جوړه کړي او هغه کیسې شاوخوا د خلک راټول کړي. دلته دغه ډلو ټپلو اړتیا درلودله چې د خپلې هغه کوم واک غوښتنې دپاره چې کومه جګړه روانه وه د دې شاوخوا دپاره جنګیالي ځان را چاپېره کړي. دغه جنګیالي را چاپېره کولو کې کورنیو جګړو په اړه باندې پوهان وایي چې اکثره اوقات دغه توکمیزې ډلې چې دي د مشرانو لخوا نه ویرول کېږي. دوی ته د ویرې هغه عنصر په مغزو کې پیچکاري کېږي چې ګورئ که سره یو ځای نه شو او دغه خپل توکمیز یا خپل ډلهییز هویت دفاع نه کړو، دغه د مقابل لوری چې دی دا ګوره موږ او تاسې خرابوي. دغه حالت کې کله چې افراد په ډلګیو کې کینی او دغسې مباحث کېږي، دلته یو لیکوال دی د کراوډ په نوم باندې ګوسټافو لیوبون که نوم یې زه غلط نه کړم، د دې کتاب د فرانسوي ټولنپوه دی. دی وایي چې انسانان چې کله انفرادي کچه باندې وي دوی ډېر منطقي، راشنل او انتقادي نظریې سره فکر کوي، خو چې کله ډلې ته داخلېږي په ډله کې د راشنل په ځای دوی ډېر احساساتي برخورد کوي. هلته ورته احساساتي وینا کېږي، ویرول کېږي، د دوی احساسات راپارېږي او کله چې احساسات راپارېږي د مقابل لور په مقابل کې ودرېږي تر څو د ځان نه دفاع وکړي. دلته یو شیطاني سرخ یا د نړیوالو اړیکو په چوکاټ کې چې موږ سیکیورټي ډیلما ورته وایو یوه ویره را پیدا کېږي. دغه ډله چې کله د هویت په نوم باندې دفاع کوي، مقابل کې هغه بل ته ویره پیدا کېږي چې یاره دا خو د خپل هویت نه دفاع کوي، نو دی د هویت نه دفاع کوي، یعنې زما د هویت سره جګړه کوي. دلته چې کله دا جګړه رامنځته کېږي دا سرخ پسې همداسې تاویږي او تاویږي او لویږي. کورنۍ جګړه په افغانستان کې عیني حالت کې وه. جګړه مارو د نجیب د نظام نه مخکې د دوه دورو کې دوه مشروعیته درلودل. یو دا دی چې روسانو خلاف دوی باید جبهه کې جنګېدلي وای، نو هلته ډېر ښه نریټیو دا و چې په موږ تېری شوی و او روسانو غوښتل چې خپل ایډیالوژیک نظام دلته په موږ باندې د خپلې ولکې لاندې قایم کړي. ولسونه پاڅېدل. موږ تاسو ولیدل په کلو بانډو کې خلکو په بیلچه باندې جګړه شروع کړه، په چړو باندې د کور په چاکو باندې جګړه شروع کړله. نو دلته د انسجام ته ډېر ضرورت نه و، صرف هغه ایډیالوژیکي ادرس موجود و چې د هېواد ازادي او د عقیدې بحث مطرح کېده. دویمه مرحله طبعا هغه ډیمنایزیشن وشو. کله چې روسان ووتل د نجیب نظام ډیمنایزیشن داسې وشو یا د هغه مسخه کولو هڅه داسې وشوه چې دا خو د روسانو پاتې شونی دی، که په روسان نشته خو د هغوی جنډا مخ ته وړي. بیا هم د انسجام لامل موجود و.
کورنۍ جګړه کې داسې کوم دلیل موجود نه و. دغه دلیل باید پیدا شوی وای او دغه دلیل په توکم باندې یا په نژاد باندې یا په ایتنیسټي باندې ښه جوړېده چې مقابل لوری ویرې. دلته موږ او تاسې طبعا چې وړې وړې پیښې لکه مخکې چې ما یاده کړه عبدالرحمن خاني دورې پیښه وه، نادر خاني دورې پیښه وه. دغه پیښې دوی لویې کړې. د دوی هغه کوم روایت دا روایت یې لا پسې پیاوړی که دغه فکشن یا دغه کیسه یې خپلې ټولنې ته وړاندې کړه، هغه یې ویرول. کله چې هغوی ویرېدل د توکم په بنا باندې د ځان د دفاع د خپل د امنیت له ویرې جګړې ته راغلل او دلته دغه د جګړه مارو ډلو مشرانو د دوی د بشري قوې نه په استفاده خپل شخصي موخې پاللې. او 2001 کې کله به د جمهوري نظام راغی څنګه یې وتوانېده چې دا بیرته تقریبا په افغاني ملي هویت دا ټول سره دا ټول نژادي هویتونه سره له منځه یوسي او سره راغونډي کړي؟ آیا بهرنی فشار وکړه په افغانانو کې د کپاسیټي وه؟ نه، زه فکر کوم چې هلته یو خو دا دی چې موږ په دغه هویت باندې سره په هغه شکل باندې چې موږ تمثیل کوو راټول نه شو. مثلا ګوره لویه جرګه چې وه یو نه وه فیسیلیټیټډ وه، بندنیانو فشار و، یوناما موجوده وه، امریکایان موجود و، چېرته چې به اختلاف نظر موجود و هلته فشارونه واردېدل، امتیازات تبادله کېدل سره. بالکل موږ هلته رښتونی بحث ونه که، رښتونی بحث مو ونه که او یو شی رامنځته شو او که رښتیا ووایم هلته ټول نه دا د زړه نه منلې هم نه وه. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده کوم سیاسي نظام چې هلته رامنځته شو هغه ډېر کاسمیټیک و، زموږ ټولنه ورته لا چمتو نه وه. کله چې موږ ځو ټاکنو ته ځو، په ټاکنو کې موږ داسې هغه امنیتي تدابیر یا هغه انګریزي کې ورته ګارډ ریلز وایي هغه مو نه درلودل چې د توکمیز سیاست مخه ونیسي او ایډیولوژیک سیاست ته وده ورکړي. هغې لامل چې شی و چې ولې مو دا کار وکړو سره د دې چې مثلا موږ دا کیسه درلودله چې احزاب باید په 34 ولایتو کې ثبت وي او راجستر وي او غړي باید ولري او دا ولري او هغه ولري. لیکن حقیقت دا دی زه بیا یو لیکوال تاسو ته وړاندې کوم چې مکډل په نوم باندې یو ټولنپوه دی امریکایي، هغه د افغانستان غوندې ټولنو باندې بحث چې کله کوي هغه وایي چې کله چې ټولنه د دولت نه پیاوړې وي دغه دولتونه باثباته نه وي، دوی همیشه د خپل مشروعیت دپاره په جنجال کې ښکیل وي، همیشه زحمت وباسي زیار وباسي او دغه ټولنې سره په ټکر او په جنجال کې ښکیل وي. افغانستان عیني حالت و، قوانین موجود و، ګارډ ریلز موجود و چې مثلا احزاب 34 ولایتو کې باید غړیتوب ولري. لیکن موږ تاسو ولیدل چې زموږ د هزارتو کوم احزاب چې دوی غړیتوب صرف او صرف محدود خپل توکمیزې ډلې پورې. دلته هغه کم بحران چې زموږ د کورنۍ جګړې و هغه لا پسې په سیاست کې پراخه شو. ولې چې د پارلمان چوکۍ موږ او تاسې د توکمیز سیاست په مټ باندې په هېواد کې سیاست کېده، ریاست جمهوري ته رایه چې وه په توکمیز مبنا باندې اچول کېدله او دا لکه مخکې چې ما وویلې هغه د هغه په نوم باندې یو لیکواله د فصل جګړې بیا رغونې متخصصه ده باربرا، دا بحث کوي چې دغه فصل جګړې حالت کې خلکو ویرولو له لارې توکمیز سیاست تر ټولو اسانه دی. که ته ولس ته وایي چې ستا اقتصادي وضعیت کې بدلون راولم، په افغانستان کې مثلا سیاسیونو په لاس کې څه شی و چې اقتصادي حالت کې بدلون راوستوي بغیر د نړیوالو مرستو نه. لیکن دا ورته ډېره اسانه وه چې خپل مثلا هزاره ته وایي چې ګوره که ما ته رایه نه کړي کیسه دې خرابه ده، که رایه رانه کړي نو ستا کیسه خرابه ده او دا نور قومونه دې خوري. همداسې پسې راتېر شه مثلا تاجک، بیا په تاجکو کې تاسې وګورئ تاجک خپلو کې مثلا پنشیرانو کوشش کوي چې پنشیر ډېر واکمن واوسېږي، سرچپه مثلا مزار او هرات ترې نه خفه و. توکمیز سیاست زموږ په ټولنه کې ویش لا پسې ډېر کړ. موږ رایه د توکم په بنا باندې واچوله. پښتون سره ویره دا وه چې په دې خاوره باندې ما مثلا 300 یا 350 کاله د هغې نه هم ډېره موده که د میرویس خان هوتکي د دورې نه شروع کړي ما دلته واکمني کړې ده او دغه انتخاباتي رایه رانه دا شی وینیسي، زه باید رایه که دا کاندید مطلوب هم نه دی یا زما خوښ هم نه دی، زه مجبور یم چې دا رایه دلته واچوم چې هسې نه چې دا واک مې له لاسه لاړ نه شي. سرچپه مثلا تاجک خپل تاجک ته رایه ورکوله سره د دې چې پوهېده یعنې زموږ دغه ویش دغه نوه سیاست لا پسې پراخه که تاسو وایي برعکس دې پر ځای چې پیاوړی کړی وای د ملي هویت د دې د لا تضعیف دپاره کار ډېر وسو. طبعا زه مخکې ما هم دا خبره وکړله چې دا چونکې اسانه سیاست دی، ولس ویرېدلی دی، کورنۍ جګړه شروع شوه د واک دپاره، صحیح
ډلو هغه کم جهادي ډلو چې په یوه ایډیالوژي د یو ادرس لاندې دوی کار شروع کړی او د داود خان د دوره کې هغوی لاړل د خپل د دې دپاره چې واک ترلاسه کړي بېلابېلې ډلې جوړې کړي خو دا په سیستم په قوانینو کې خو داسې څه نه و دا خو د افراد یا د حکومتونو یا د قانون د عملي کوونکو ادارو ضعف و چې مثلا په قومي بنسټ باندې ګوندونه رامنځته سول یا رایې واچول سولې په یعنې قانون کې خو شی د ملي هویت د پیاوړتیا لپاره ځای په ځای شوي مثلا د اساسي قانون 4مه ماده کې 4مه فقره کې واضح اشاره کړې وه په داسې حال کې چې تر دې مخکې وختونو کې داسې نه و چې هر فرد ته د دې ملک افغان ویل کېږي. ګورئ ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړله چې زموږ ټولنه چې وه ټولنیز ساختارونه دا د دولت نه ټول عمر پیاوړي پاتې شوي وو. که تاسې د خاني دورې ته ځئ که تاسې مثلا معظم خاني دورې ته ځئ که تاسې عبدالرحمن خاني دورې ته ځئ او که د هغې نه مخکې ځئ او که دې خوا راځئ کله چې ستاسې ټولنیز ساختارونه ټولنیز جوړښتونه بیا زموږ څه شي وو قومي جوړښتونه چې وو هغه د ځان نه خلک د قوم په بنا باندې یا هغه د توکم په بنا باندې راټول کړي وو. بیرته دولت دومره زور چیرته درلود چې هلته یعنې کله چې دولت د ټولنیزو جوړښتونو نه کمزوری وي دی بیچاره زحمت وباسي چې خپل مشروعیت تثبیت کړي. اوس دغه مشروعیت تثبیتېدو کې بیرته جنجال جوړېږي. دلته دولت نشو کولی چې قوانین تطبیق کړي. زه اوس تاسې څه وایم زموږ اوس تاسې مثلا دانش دویم مرستیالو د ولسمشر صحیح د په دفتر یو بل قومي نه و پښتون نه و تاجک نه و ترکمن نه و پشی نه و د دا انځورونه اوس هم چې په سوشل میډیا کې راوځي صرف او صرف د خپل کلیوال زموږ یو بل یو هزاره ملګری و سیاستوالو ګوند یې درلود کابل کې به ویلې دا خو موږ ورته ویلې چې د هزارهګانو معاونیت د ریاست جمهوریت هغه به ویلې نه دا د هزارهګانو نه ده دا حتی د دایکونډي نه ده دا د اشترلۍ ولسوالۍ اشترلۍ چې د دایکونډي ولسوالۍ ده هغه به ویلې وایي چې معاون رئیس جمهور ولسوالۍ اشترلۍ بګو یعنی دغه محدود کړی و. قانون بحث مطرح وای باید د په دفتر کې ټول توکمیز ډلې موجودې وای د په دفتر کې حتی د خپل هغه توکمیز ملګري چې د نورو ولایتونو چې د مزار دی د بامیانو دی مثلا د غزنی دی دا پکې موجود نه و. همداسې تاسې د کریم خلیلي دفتر راواخلئ د دوستم دفتر کې خو بیا څه تنوع موجوده وه. یعنی مطلب دا دی چې زموږ قوانین خو موجود وو لیکن قوانین تر کومه پورې تطبیقېدی شول دولت د دې وړتیا نه درلودل ولې چې ټولنیز ساختارونه د دولت نه پیاوړي وو. موږ تاسې حتی جنګي جنایتکاران مدني مجرمین دولت چې کله لاس وراچو هغه توکمیز کېده او د توکم په مټ باندې د دفاع کېدله نو بناءً کاغذونو کې خو به ډېر څه موجود وو لیکن په عمل کې زموږ سیاست توکمیز کېدو له کبله لا پسې د ویش خواته موږ وینو. صحیح ویلی شو چې اوس د افغانستان ملي هویت څه ده یو ډول له بحران سره مخامخ ده؟ د دوه اړخونه د بحران سره مخامخ ده. یو اړخ خو طبعا چې موږ کور دننه د یو مباحثې د نشتون له کبله بحران سره مخامخ دي. موږ مثلا یو ټوټلیټیرین تیوکراسي یو مذهبي په یو نقطه متمرکزه واکداري ده او هلته موږ او تاسې د ملي هویت او د ملي هویت د تمثیل کوم بحث چې مطرح کېږي هغې بحران سره مخامخ یو. ملي بیرغ دی ډلې په بیرغ باندې مثلا بدل شوی دی. همداسې مثلا موږ ملي وثیقه چې ملت په توګه باندې موږ سره راټول کړي دا معطله ده او نشته دی. پسې راتېر شئ موږ دولت اساسي کرښې نامعلومې دي د کور دننه دې بحران سره مخامخ یو. او بله خواته چې موږ ګورو کوم خلک چې له هېواده د باندې وتلي دي هغوی چې دی د بحران لا پسې ژور کړی داسې دی چې په ځای او له دې نه سوی استفاده کوي له دې وضعیت نه. زما یعنې دویمه نکته دا وه دا د انتوني اوبسرچل په نوم باندې یو امریکایي ټولنپوه متخصص دی هغه په دغه توکمي سیاست باندې ډېر کار کړی دی. هغه ډېر جالب بحث کوي د هغه یو کتاب زما ذهن نه نوم ووته هغه په دې کې وایي دغه کور دننه دغه توکمیز سیاست ته او یا جنجالونو ته ډېره لمنه چې ده ډیاسپورا دا چې له هېواده د باندې اوسېږي دا خلک ورته لمن وهي.
ولې دا کار کوي؟ هغه دې دپاره چې یو خو دا دی چې دوی فرسټریټډ دي، زموږ ډیاسپورا که موږ راواخلو، دوی مثلا ګیلهمن دي، خفه دي، دا زور ورکوي چې واک له لاسه لاړ، هغه میلې چړچې چې د توکم په بنا باندې سیاست په مرسته باندې هلته کولې هغه له لاسه لاړې، په پردي هېواد کې مهاجر پراته دي. دویم بحث دلته دا مطرح دی چې دغه د انټوني اوبرسچل په اصطلاح باندې چې که ووایم هغه وایي چې دوی چې کله دغه جنجال ته لمن وهي دوی د جنجال نه ډېر لرې ناست دي، نو که څه پېښېږي دوی ته تاوان نشته. سرچپه څومره چې دی دا بحث راپورته کوي همدومره دی مطرح تم پې بحث کوي، زم پې بحث کوم، هغه هم پې بحث کوي، څوک ورته ښه وایي بحث پې کوي، څوک ورته بد وایي ښه بحث ورته کوي. مثلا موږ تاسې د بامیانو بازار یا د افغان بازار په اسټرالیا کې دا قصه که موږ راواخلو، هغه چې د کونډي کې پروت دی، زه په افغانستان کې ما په 30 ولایتو کې کار کړی دی. زه د کونډي ته تللی یم، بدترین غربت چې تاسې په کتابونو کې شاید لوستی وي هغه هلته تاسې په خپلو سترګو ګورئ، ژوند وروستي حد کې بېچارګۍ کې قرار لري. خو په عین حال کې دغه هزارګي میاشتې سیمې سره خوا کې موږ بدخشان لرو چې بدخشان کې اوس هم ولسونه په 18 او 14 پیړۍ په امکاناتو باندې ژوند کوي. بیا په عین حال کې دغه تاجک میشتې منطقې څنګ کې موږ او تاسې نورستان لرو، پشهي میشتې ولسونه دي چې هغوی دا اوس 14 ټول په پیړۍ کې ژوند کوي. دغه پشهیانو څنګ کې بیا موږ پکتیکا لرو. دغه پکتیکا که تاسې وګورئ د جمهوریت په زمان کې په میلیاردونو ډالرو کې تاسې هلته یوه ښځینه ښوونکې نه درلودله، هلته ډېرې ولسوالۍ دا دي چې ښځینه اوس هم د ډاکټر ته لاسرسی نه لري. یعنې که څوک د ولس د بدبختۍ خبره کوي، زموږ ولس په مجموع کې بدبخته دی، لیکن دې سړي سره غم د څه شي دی؟ په ځای د دې چې دا د دې غم وکړي چې کور دننه موږ دا بحران له منځه یوسو، تر څو اقتصادي اجتماعي پرمختګ ته باندې بحث وکړو، مباحثه وکړو، زمینه ورته مساعده کړو. د سره تشویش دا دی چې دغه بازار چې افغان بازار نومېږي دا موږ بامیان بازار ولې دا کار کوي؟ یو خدا دی دته شهرت ورکوي، په عین حال کې دا کار اسانه دی، اسانه شهرت دی، ارزانه شهرت دی. درېیمه خبره دا ده چې د قومونو ترمنځ کوم ویش چې پیدا کېږي هغه چې موږ مثلا په دشت برچي کې یو پښتون یو هزاره چې مخکې سره دوستان او ملګري یو، دغه افغان بازار او بامیان بازار په له کبله باندې خپلو کې یو څه ترخه کېږي، د دوی اړیکه خړه پړه کېږي، په ده باندې کوم اغېز نشته دی. نو بناءً ډیاسپورا زه د پروفیسر انټوني د خبرې باندې په اتکا سره ویلی شم چې دې شي ته ډیاسپورا ډېره لمن وهي او هغوی ته ډېره ګټه پورته کوي او ځان مطرح کولو ادرس یې ګرځولی دی. او دې کې دا پخواني سیاستوال هم کیدای شي ورسره ښکیل وي یا سیمې استخبارات ځینې هیوادونه مثلا تور لګول کېږي چې دغسې د دې قومونو ترمنځ نفاق ته د سیمې هیوادونو لمن وهي. څومره دا د ردېدو وړ ده؟ ګورې ما څو کاله په دې باندې توکم ملت او نړیوالې اړیکې ما دا دې کې تدریس هم کړی دی او کار مې پرې کړی دی او مطالعه مې پرې کړې ده. یوازې افغانستان نه، په افریقا کې ډېر هیوادونه د همدغه بدمرغۍ نه کړېږي. مثلا په روانډا کې چې کوم نسل وژنه وشوه په 1994 کال کې 100 ورځې د هوتو او توتسي ترمنځ باندې توکمیز قتل عام وشو او دغه ټولنې تقریبا 10% وګړي ووژل شول. دا دې کې د یوګانډا مثلا مداخله وه، دا اوس په ایریټریا کې مداخله کوي د توکم په بنسټ باندې. په ډیموکراټیک ریپبلیک کمبوډیا کې هم دغسې و، د خمروج او د نورو ډلو کمبوډیا کې خمروج عیني کیسه وه، تاسې ډېره ښه اشاره ورته وکړله. بیرته راځم دغه هغه ته افغانستان ته. مثلا ایران غوښتل د 9مې لسیزې نه را په دې خوا چې د اسلامي نړۍ رهبري لاسته راوړي، دغه رهبري د پاره خپل دغه شیعه مذهبي هویت په هغه کې په چوکاټ کې دقیق. البته دوی خو هغه اصلي ادرس خو شیعه مذهبي ټولنه ده، خو دوی دا لیدل چې په اسلامي نړۍ کې د رهبرۍ دپاره په هغه مهال په 9مه لسیزه کې هغه سیمیول هنټنګټن یو کتاب هم دی د تمدنونو جګړه چې په هغې باندې ډېر انتقاد موجود دی، خو یو بحث هغه په دغه کتاب کې دی کوي چې ایران او ترکیه په دې تکل کې یا سعودي هم ورسره چې موږ اسلامي نړۍ مشري لاسته راوړو. اوس دغه مشري لاسته راوړلو لپاره ایران مثلا عراق کې مذهبي توکم پالنه کوي، مثلا په سوریه کې اوس سوریه علویانو سره دوی مذهبي کوم اړیکه نه لري، خو یو لرې یو ادرس ورپورې تړلی دی، بیبي زینب زیارت دی هلته او دغه مسایل دي. د دې ادرس نه لبنان کې مثلا خپل هارډ کور اتنا عشري شیعهګانو په مرسته باندې، پاکستان یمن کې
په مرسته په افغانستان کې د هزارهګانو په مرسته سلطه غزونې دپاره د خپلو سیمه ییزو نړیوالو موخو دپاره سیاسي موخې چې وي د دې نه استفاده کوي. پاکستان په عین حال کې زه دوامداره په دې باندې لیکل کوم د افغانستان یو بېثباته افغانستان ناټیکاو درلودونکی افغانستان دا د پاکستان په ګټه دی. اوس دا ناټیکاوالی په څه شي باندې راتلی شي چې دلته یو لارې ښه لارې دا ده چې قومونو ترمنځ بېلوالی او شخړې موجودې دي. دوی مثلا د افغانستان هزارهګان چې 100 کاله او 80 کاله او 50 کاله او حتی زموږ د تېرو 40 کلونو کې کوټې ته مهاجر شوي دلته په یو سیمه کې د هزاره ټاون په نوم باندې اوسېږي د هغه ادرس نه مثلا هم په داخل په هلته د هزاره ټاون له ادرس نه په افغانستان کې مداخلې کوي، همداسې په استرالیا کې او نورو ځایونو کې. ولې چې دغه یو وړوکی جنجال چې استرالیا کې رامنځته شو چې دغه منطقي نوم که هر شی وي پردی جغرافیه پردی خاوره ده که د افغان هویت بحث شي نو افغان هویت په استرالیا کې یو ډېر لوی تاریخ پروت دی. هلته د ګان په نوم باندې هغه موږ استرالیا د تاریخ برخه یو، افغانستان او افغانان زه پښتون نه یادوم موږ د هغې برخه یو. نو که د بازار نوم وي که نه وي موږ د استرالیا په تاریخ په کتابونو کې ثبت کړي. یو نیم سل کاله مخکې هلته تللي دي او د هغوی د تجارت سیستم او هغه د اورګاډي پټلۍ هلته مو رغونې کارونه کړي، هلته مو یو تاریخ پروت دی، هغه خلک موږ ستایي. زموږ په نوم باندې بستې او ریلګاډی چلیږي د افغانانو په نوم باندې. تقریبا 100 سنټه سکه یې په همدې نام 15 ګونده که 15 سنټه سکه یې چاپېږي. کله چې دوی د بامیان بازار او د کابل بازار او افغان بازار نوم مطرح کوي د دې له لارې هویتي جنجال رامنځته کېږي. ما مخکې درته ویلې چې دا ریټالیټري ریاکشن رامنځته راځي. که ته ماته زما د خیل پیغور راکړې زه به عکس العمل ښیم، زما عکس العمل ته اړ کوي چې ته بیرته عکس العمل وښیې دا شیطاني څرخ په تحرک راځي. څومره چې دا ریټالیټري ریاکشن رامنځته کېږي همدومره مثلا د پاکستان د ایران چې په افغانستان کې کومې ګډې موخې پالي خپلې موخې پالي هغې دپاره زمینه مساعدېږي. ما مخکې د یوګانډا بېلګه تاسو درکړله. یوګانډا په دغه سیمه کې همدا کار کوي، په جنوبي سوډان کې مداخله کوي د څه شي د توکم په منسټ باندې هغه خپل توکمي تړاو چې کوم لري توکمیز هغې په مټ باندې هلته مداخله کوي او هلته خپل کار وباسي. دغه نړیوالو اړیکو کې ډېر ثابت اصل دی چې که تاسې توکمیزې اړیکې په ښه ډول وکاروئ تاسې هیوادونو کې دننه مداخله کولی شي. زموږ په هیواد کې مثلا شیعګانو یو غټ ویش چې رامنځته وښی شیعګانو نه د ایران د خپل هغه شیعي توکمیزې اړیکې په مټ باندې مثلا اختر او نورې مذهبي ورځې دوی د سعودي برخلاف مانځي تر څو خپل هغه سیاسي هویت تثبیت کړي. صحیح. په افغانستان کې عین کیسه کېدله حد اقل د محرم لسمه چې زموږ استاد د ټولو شریکه ده، امام حسین د ټولو مسلمانانو شریک میراث دی. دا به یو ورځ مخکې وروسته کوله د سعودي سره، دا به د افغانستان د تقویم سره مخکې وروسته شو. په افغانستان کې به بېلوالی راغی، د افغانستان شیعه کومه ټولنه چې دا به بېل هلته ودرېدله او دلته به یو ویش رامنځته شو. ایران ته زمینه مساعدېدله چې دلته بیا خپله سیاسي سوداګري وکړي او خپل هغه کم نړیوالې یا سیمه ییزې موخې چې وي سیاسي د هغې پاللو لپاره زمینه مساعدېدله. نو دا یوازې بل څوک نه، پاکستان ایران دا کوشش کوي، دوامداره کوي. تاجکستان تر اوسه پورې نه دي هڅه نه ده کړې ولې هغه هم وسې ونشي که نه که وسې نه رسېږي. اوس دغه له افغانستانه بهر د ډیاسپورا تاسو مو ته اشاره وکړه، ما په مقدمه کې ویلې دوی ډېر فعال دي د افغان د هویت له هویت څخه د انکار په برخه کې. اصلي مرجع یې رښتیا هم همدغه داسې د دوی هویت له پامه غورځېدلی دی یا له پامه غورځول سوی ده، یا دوی چې ورته اشاره کوي چې د افغان یو قومي هویت د پښتنو ته ورګرځي. اصلي کیسه هم دا ده که د دې تر شا د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. ګورئ زه شخصا په دې نظر یم چې خپل هغه توکمیز پېژندګلو چې ده خپله قومي شناخت چې دی دا د هر انسان حق دی او که څوک غواړي چې په یو ځانګړې کچه باندې هغه وپېژندل شي دا د هغه حق دی او موږ یې باید ومنو ورسره. په دې باندې او د افغانستان اساسي قانون د روسیې اساسي قانون کې هم دا حق ورکړل سوی و، بیا تذکیرو کې هم دا تثبیت شو یعنې ځای په ځای و د قومي هویت. اوس زه همدې خبرې ته راځم. دلته یو هغه فرانسیس فوکویاما یو کتاب دی آیډنټیټي ډیمانډ فار ډیګنیټي اینډ پالیټکس اف ریزنټمنټ، په هغې کې هغه دا بحث کوي چې هغه د افلاطون په یو نظریه باندې په اتکا سره وایي چې ټول انسانان چې دوی په خپل روان کې یو نظم لري چې هغه نظم
د دې توقع د مقابل لوري نه یعنی د نور انسانانو نه او د ټولنې په توګه باندې د ټولنې نورو برخو نه دا توقع لري چې ته زما شناخت اهمیت قایل شه او په درنه سترګه راته وګوره خو بیا فوکویاما همدغه بحث کوي چې نه یو تعداد انسانان چې دي هغه ایسوتیمیا لري ایسوتیمیا دا چې زه وقار لرم یو حیثیت لرم د قدر قایل شه یو تعداد خلک چې دي هغوی میګلومینیاک دي میګلوتیمیا لري میګلوتیمیا دا دی زه خو د نورو نه معتبره یم ځان پورته نیسي برتري طلبي و زه نو د نورو نه لوړ یم موږ تاسو ته پیغور راکړل شو که نه چې تاسې مثنوي مولانا ولولئ د داسې یو خلکو نه چې مثلا موږ تاسې هغوی ولیدل چې په افغانستان کې څه کول دی د پښتنو ته پیغور ورکوي پښتنو ته همیشه دا پیغور ورکول کېږي دوی خو اصلا جنجال نه لري ګنې اوس د هزارګانو او د تاجکانو خپل منځ کې یو جنجال دی دغه یو تعداد زه دا ډلو پورې دا نه منسوبوم چې دلته هغه ونه شي زه شخصا ځان افغان ګڼم ما دپاره هر هغه څوک افغان دی چې د افغانستان تذکره لري که کوم وخت کې مباحثه وشو د افغانستان په نوم باندې موږ جوړ راغلو تغییر مو ورکوو ما مخکې درته ویلي چې دا یو د مباحثې باندې یو ملي مباحثې له لارې که کوم څه کېږي یعنی مطلب مې دا دی چې زه افراد یادوم دلته چې کومه خبره زه کوم دغه افراد ما مخکې ویلي چې سیاست اسانه دی د مطرح کېدو لار ده عین حال کې دوی د واک نه غورځېدل دي فرسټریټډ دي غربي هیوادونو ته تللی دي هغه زرې موټر هغه امکانات هغه دفترونه هغه ګرم و یخ دفترونه هغه د چای شوپول د پیپسي شوپول نشته دی دغه فرسټریشن دوی په دې سوچ کوي چې اوس نو دا ولې دا پاته راپېښ شو دې ته نه ګوري چې دا ما خپله راپېښ کړه ولې چې په افغانستان کې چې به کله کوم د تفتیش ادارې یو څوک په فساد کې راونیو ته به ودرېدې چې دا قومي جنجال دی ته د سره توکمیز برخورد کې او دا چونکې تاجک دی دا چونکې پښتون دی والي به چې بدلېده دوی به مخالفت کوو نه دی پرېښوده نظام پښې دی وهلې نن چې هغه نظام ستا له لاسه ووته دی اوس فرسټریټډ دی دی چې کله فرسټریټډ دی د خپل فرسټریشن د خپلې غوسې ویستلو دپاره ادرسونه لټوي اسان ادرس دا دی چې واکمن او واکمن بیا ډیمنایز کړي کوالیفای کړي یو څوک یې کړي بسته یو ډلې پورې منسوب کړي او دغه ډلې په ټکولو سره خپله کرکه هغه خپله غوسه خپل خفګان رفع کړي او دا د بحران پراخۍ کې دوی دغه خلک چې دا اوس لګیا دي په سوشل میډیا باندې سوشل میډیا زمانه د هر سړي ته په کور کې شپه او ورځ په ټلیفون کې دغه ټول معلومات یا دغه افواهات دغه دروغ دغه رښتیا دا ټول ورسیږي په همغه وخت باندې ورسیږي او په ډېر پراخیږي نه ډېر ډیسمینیټ کېږي ورځ په ورځ د بحران پراخۍ د هویت په افغانستان کې ګوري غټ بحث همدا دی چې تاسې د اوس دپاره هېڅ نوع سیاسي فعالیت ته زمینه نه لرئ مدني فعالیت ته زمینه نه لرئ ضرورت دا دی چې قوتونه علمي اجتماعي سیاسي کم افراد چې دي دوی په ډلګیو له ادرس نه په یو قوت باندې بدل شي او بیا ملي مباحثې دپاره فشار راوړي اوس دغه کله چې تاسو هویتي بحث کوئ موږ ویشل کېږو تقسیمیږو کله چې تقسیمیږو که بحران پراخه کېږي نه حد یقل په خپل ځای پاتې کېږي غټترین بحران دا دی چې همدا ته ډیاسپورا چې پرونه پورې د مزې کولې نن نشته دی فرسټریټډ یې په تکلیف کې په غم ککړ او ته نشي کولی چې په افغانستان کې مثبت بدلون رامنځته کړي تر څو ته د اوسنیو واکمنو سره په څنګ کې د کېناستو زمینه مسایله کړي یعنی دلته دغه د لا ویش لامل کېږي بحران په ځای پاتې کېږي لا پسې پراخه کېږي او په ځای د دې چې موږ سره مرسته وکړو ولې ډیاسپورا به څومره وي 2 لکه کسان به وي 3 به وي 15 لکه به وي تر 1 میلیون به وي میکسیمم صحیح لیکن 40 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي په دې کې د ټولو توکمونو خلک شته دوی ګډ ژوند کوي دوی کاروباري اړیکې لري دوی اجتماعي اړیکې لري دوی خپلوۍ لري دوی مذهبي اړیکې لري ناسته ولاړه لري دوستۍ لري ته هغوی ته تکلیف ایجاد دی ته هغوی ته مشکل ایجاد دی نو که ته نخبه یې که ته ایلیټ یې که ته لوستی یې که ته تعلیم یافته یې ته په دې باندې فکر وکړه چې څنګه کولی شو چې هغوی ته ژوند اسانه کړو ته یې لا ورته سخت دی دویمه خبره ما او تا د هویت بحث کوو د هویت د بحث دپاره ته دا اوس سپیس نه لرې ځای نه لرې په مریخ کې لګیا په خلا کې لګیا یې که نه چې ته خلا کې لګیا جغرافیه نه لرې واک نه لرې د مباحثې ادرس نه لرې راځه په افغانستان کې ځان د ځای پیدا کړه ځای مو چې پیدا کړم مخکې درته ویلي دا ټول د مباحثې وړ مسایل دي راځئ خبره به وکړو
د دې په تاریخ باندې به وغږیږو زه به خپل پوزیشن کېدم تاسې به خپل پوزیشن کېدی یو بل څوک به خپل پوزیشن کېدي نه خو همغې مرحلې ته که ورسېږو تر هغه پورې دغه لاره تاسو اوس نور هم پیچلې کوي ځکه مباحثه نشته اوس مثلا اوبو ته که اوبه روانې وي په یو ورخ کې سړی پټم ورته واچوي نو تاسو اوس هغه پټم اچولې هغه ورخ تړل موقع نشته دا نو نور هم پراخېږي دا مسله موږ که یو ورځ مباحثې ته سره حاضرېږو دغه درس به ډېر پراخي د نږدې کېدو امکانات بیا شته که لږ په همدې وغږېږو د دې حل لارو خوا ته لاړ شو ګورئ د نږدې کېدو د له بده مرغه د سلا راپورته کول د جګړې پیلول ډېر اسانه دي لیکن جګړې خو ټولول یې ډېر سخت دي سخت دا پوهان په دې باندې ټول موافق دي ولې دا خبره کوي ورباندې شو جګړه نشته خو خلاص شو نه د جګړې هغه کوم اغېز چې دی دا لسیزې او کله کله حتی پیړۍ وخت نیسي تر څو چې دا تغییر وکړي منګ په جرمني کې مثلا تاسې مطالعه وکړئ شرقي او غربي جرمني پس له تقریبا دا د اوس 13 کال نه ډېرو شو سره یو ځای شوي دي خو لا هم هغه ویش په خپل ځای موجود دی بناان دا ویش څومره چې موږ اوس ژورو بیرته دا د نږدې کولو دغه بهیر چې دی دا لا اوږدوي دا مزل اوږدوي څومره چې دا مزل اوږدېږي موږ ته سختېږي دوی خصوصا هغه په داسې ټولنه کې لکه افغانستان غوندې چې د سواد کچه پکې ټیټه ده کمه ده ټولنه له فقر او بېسوادۍ سره مخامخ ده او بل دا خارجي مداخلې هم پکې ډېرې دي خارجي مداخلې ډېرې دي په داسې حالت کې تاسې د حالت دومره پیچلی کوئ چې د خبرې ځای نه پاتې کېږي اوس دلته شاید یو تعداد خلک ماته دا استدلال وکړي چې نو څه نه اوسېږم در سره ملک به درنه بېل کړم نو راځئ زه به یې هغه ارزښتي او ملي اړخ پرېږدم یوازې هغه فنکشنل یا هغه اپریشنل سایډ یا هغه اقتصادي اړخ به یې راواخلم راځئ په دې باندې خبره وکړو موږ دا اوس وچبند هیواد یو په وچه کې رایسار هیواد یو دا اوسنی افغانستان صحیح اوبو ته لاسرسی نه لرو په د ټولو ګاونډیانو ته مجبور او بیچاره یو که څومره هم زورور شو چې دغه سرحد یې راباندې وتړه په میدان پاتې راځئ اوس دې حالت ته وګورو چې دا تا یې هزارستان جوړ کړی نو ته د دایکونډي زه دایکونډي کې اوسېدلی یم هلته زه تلی یم هلته کار کړی دی تاسې پوهېږئ چې هلته یو کیلو رومي د کابل نه 10 چنده قیمته خرڅېږي یو کیلو پیاز 10 چنده قیمته خرڅېږي هغه بیا په یو بله جغرافیایي محاصره کې دغه منطقه و جغرافیایي محاصره لري کله چې جغرافیایي محاصره لري ستا د عاید منابع ته دغه ولس بیچاره یعنې دومره غریب خلک دي چې انتها ده دوی سره ته نیکي کې که بدي کې بیرته پسې راټیر شه داسې به لاړ شو دا تا بله خوا یو بله ټوټه دې راټوله کړه ته چېرته ځې موږ او تاسې دا اوس ضرورت لرو چې ګاونډیانو سره په هر قیمت چې جوړ راشو تر څو بهر ته لار پیدا کړو چې زموږ اقتصاد په دې تکیه دی زموږ ثبات په دې تکیه دی زموږ هغه د ژوند هغه کوم هغه رګونه چې دي چې وینه پکې ځغلي هغه بند دي ته راځې ویش کې نو که ته ما سره ژوند هم نه کړې ستا جغرافیایي مجبوریت دی چې ته ژوند وکړې یعنې زه هغه بدترین حالت ته ځم خدای دې هغه حالت ته نه وړي افغانان موږ کور دننه د 40 میلیونه دا موږ سره نشي بېلولی ټول خپلو کې خپلویانې لرو زما ملګري دي پښتانه دي د هزارهګانو سره خپلوي لري مثلا تاجک دي د پښتنو سره خپلوي لري سمت شمال کې موږ او تاسې د ازبک کبارو سره ټول پښتانه تاجک خپلو کې ګډې خپلوي لرو دا نش کېږي دا اړیکې دومره دی تاسو وړاندې په دې تېرو 20 کلو کې د دې هویت له اړخه د درزونو ته اشاره وکړله خو ما په هغه وخت کې یادو خو هغه څو پاتې شو دا خبره غوښتل چې وکړم په دغو تېرو 20 کلونو کې دغه قومي جوړښتونه دومره سره وشکېدلې یعنې دومره د قومونه یو په بل کې ووبدل سول زما خپله په دې 20 کلونو کې په نورو قومونو کې دومره ډېر ملګري دوستان پیدا کړل د خلکو ښیښۍ او دوستۍ سره وکړلې په نورو اقوامو کې په داسې حال کې چې 20 کاله مخکې له 2001 مخکې دغه درزونه ډېر پراخ په هر صورت باندې اوس دغه خلک وایي چې په موږ باندې دغه هویت تپل سوی ده سرلې چې په لویه جرګه کې ما اشاره ورته درلوده چې د دوی ټول افغانستان مشران راغله او اتفاق یې وکړ په همدې باندې هوکړه وکړله چې افغان دی د موږ ملي هویت دی خو دوی اوس وایي چې دا د یو قوم هویت ده هغه پښتانه دي د پښتنو دویم نوم افغان ده او دا هیواد هم یې دوی په نوم جوړ سوی باید ریفرنډم دی وشي داسې څه امکانات شته په راتلونکي کې یا هغه دي دا خلک پر حق دي ګورئ په حقه په ناحقه بحث دلته مطرح نه دی دا د مباحثې وړ شیان دي دا ټول د مباحثې وړ شیان دي دا داسې نه دي چې دا مقدسې کرښې دي او بدلېدی نه شي خو د دې یو میکانیزم باید موجود وي موږ په تیر نظام کې میکانیزم درلود اساسي قانون د تعدیل پروسه او دغه طریقه معلومه واضح معلومه تراشه هماغه طریقه باندې د پروسه مخ ته ویسه
که ریفرنډم باندې میکانیزم موجود چې ریفرنډم وشي. زه شخصا په دې نظر یم ما چې د څومره زه پس له جنګه هیوادونو یا جګړه ځپلو هیوادونو یا زه نړیوالو اړیکو له اړخه د مطالعه کوم په ډېرو هیوادونو کې چې کله د توکمیزو مسایلو او آیډنټیټي یا د پیژندګلوۍ په مسایلو باندې زور نه کار اخیستل شوی دی هلته مشکل زیات شوی دی. بنګالیانو باندې پاکستان ظلم وکړ هغوی ته یې ویل چې ته به اردو ژبه وایي. هغه ورته ویل چې بلوچان هغه د تازه مثال ده. کنه زه مثلا د ټیګور میراث ما سره د څه شی لري په اردو کې نو پرېږده هلته چې فشار راوړ بنګال رامنځته شو. کوسوو کې پخواني یوګوسلاویا کې موږ دا مشکلات درلودل جنجال رامنځته شو. زه د ځپلو خلاف نه یم، زه همدغه خلکو سره مباحثې ته حاضر یم. زه مباحثې دروازه به خلاصه پرېږدو، مباحثه کوو، میکانیزم به موجود وي، په میکانیزم به مباحثه کوو، موافقه کوو، د هغې په رڼا کې به مخ ته ځو او بیا به سره د کیسې سره راجوړو. خو ته حداقل مباحثې ته لاړ شه. ته اوس کنځل کوې نورو ته. دا پرون نه بل پرون ما یو بحث کته د پنجشیر کې یو منطقه د درې هزاره ورته وایي. زه هلته دوستان لرم هغوی وایي چې زموږ هویت هزارګي ده، لیکن هغوی ته تذکرې د تاجک ورکړل شوي دي چونکې هلته هغه ډومیننټ دوی وو، مسلط خلک. یا مثلا موږ په غور ولایت کې موږ هزارګان دي، سني هزارګان دي. هغوی شکایت لري چې مثلا هزارګان دوی په خپل ځان سره په دغه ادرس کې نه ورګډوي چې تاسو خو موږ سره بیا مذهبي یووالی نه لري. سره د دې چې ریشلي یعنی پلرنۍ نه هغه کوم چې اساس د توکم پالنې دی چې هغه ریس یو ډېره اساسي برخه ده، همیشه برخه نه وي، په ډېر وختونو کې ریس مطرح هم نه وي. دوی هغه ځان سره نه پرېږدي ولې ته ما سره مذهبي یو رنګ نه. دا بل بحث. د جمهوریت په وخت کې مثلا موږ تاسې د جمعیت ګوند درلود. جمعیت ګوند مثلا کلونه همدغه توکمي سیاست کوو، خو یو مرحله راغله چې د صلاح الدین رباني او د عطا محمد نور جنجال په دې راغی چې هغه ورته ویل چې برو بابا ټوله پاچاهي پنجشیر وخوړله، جمعیت ته قرباني زه ورکوم، مصارف زه ورکوم، مزې پکې تاسې کوئ. نو هلته دا ویش رامنځته شو. یعنی که موږ تاسې د زور او د جبر نه کار اخلو نو جنجال لا غټېږي. لکه د غور هزاره چې دی هغه وایي وروره زه د هزارګانو سره نه یم. جمهوریت وخت کې به دا ریاست جمهوري ته راتلل چې وروره موږ سره بېله معامله وکړئ، موږ وپېژنئ په رسمیت باندې، زموږ په نوم دلته خلک امتیاز اخلي، موږ ته نه رسېږي. همداسې مثلا جمعیت دوه ټوټې شو، دغسې ټوټې کېږو. زه وایم مباحثې ته دروازه خلاصه پرېږدو، مباحثه کوو. زه حاضر یم چې د هر توکم په پامیر کې تاتاریان پراته دي، هغه زما د افغانستان هویت هغوی پیژندګلو دي. د افغانستان تر چتر لاندې موږ تاتاري هویت لرو په پامیر کې او په بدخشان کې. زه دوی ته اهمیت قایل یم، دوی ته قدر قایل یم او دوی د افغانستان هر هغه وګړي برابر دي لکه دا نور چې دي. د طالبانو کومه پالیسي اختیار کړې ده تاسو اشاره درلودله خو مستقیم طالبانو ته ونه کړه دوی خو د زور پالیسي ده. دوی وایي مثلا په دې بحث هم نه ده پکار، ټول افغانان مذهب هم حنفي ده او اساسي قانون خو هغه د نشته هر څه دا کم خپل چې کم طبیعت ورته وایي یا څه ورته ویل سوي دي هماغه عملي کوي. دا د حل لار نه ده تاسو وایي دا مشکل پراخوي. ګورئ طبعا چې موږ تاسې مباحثه ونه لرو خو د مباحثې لپاره ضرور دا دی اول ټول نه ډېر اساسي بحث بیا بېرته زه راځم هغه د مګدل مباحثه ده چې strong societies and weak states د یو کتاب ده د هغې له ادرس او په ریفرنس باندې که زه خبره وکړم موږ ډېر اساسي ضرورت دې ته لرو چې موږ یو پیاوړی هیواد ولرو، دولت ولرو. کله چې پیاوړی دولت وي د هغې تر چتر لاندې ټولې مباحثې ته امکانات شته دی. 20 کاله په دغه جمهوریت کې چغې ووهل شوې چې راځئ چې موږ مثلا سرشمېرنه وکړو، نه ونه شوه. کله چې ته سرشمېرنه نشي کولی، کله چې ته په دې نه پوهېږې چې په دغه هېواد کې کومه توکمیزه ډله ډېر دي کم دي، هلته به ته مباحثه کله وکړې. صحیح دا تاسو اوس مخالف خبره کوئ. د جمهوریت وخت کې اوس یې که واکمن نه پرېږدي پخوا ټولنیزو ډلو د دې مخه نیوله. ټولنیزې ډلې د دولت نه قوي وي، هغوی د دې مخه نیوله چې یو ابجکټیو یو هدفمنده مباحثه وشي په ملي مسایلو باندې، په ملي هویتي مسایلو باندې. نو اوس
د باندې پړه اچوو په تېره دوره کې همدغه ډلو ټپلو باندې زه پړه اچوم چې دوی اجازه نه ورکولی چې موږ هویتي مباحثه وکړو او په هغې باندې یو موافقې ته ورسېږو. دا اوس مثلا زموږ استاد عبدالرحمن خاني دور باندې دلته یو بحث کوي دا خلک او یو خاص ډله دوامداره ده. عبدالرحمن خان په دوی باندې ظلم کړی دی. صحیح په غرب کې دوی لګیا دي اوس ریسرچونو کتابونه لیکي او په دې کې کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې عبدالرحمن خان د دوی نسل وژنه کړې ده. هغه عبدالرحمن خان چې شاید د هزارګانو په پرتله باندې د مشرقي پښتانه شینواري ډېر وژلي، خپل غازي ایوب خان د هغه سره دی په جګړه کې ښکېل شو تر څو د سټیټ هغه واک یا هغه مناپلي او تمرکز کنه هغه انحصار چې د قدرت زور کارول د دولت اوس د ټولو خلاف کار کړی دی. دغه حالت کې ابجیکټیو مباحثه کیږي نه. ابجیکټیو مباحثې لپاره ضرورت دا ده چې موږ یو پیاوړی چتر ولرو، قوي دولت ولرو. قوي دولت لاندې مثلا موږ او تاسې راځو سرشمېرنه کوو چې دا معلومه کړو چې په دغه هیواد کې د هر توکمیزې ډلې ګورئ زه تاسې یو بل بحث وکړم. کله چې موږ دا توکمیز بحث کوو دا په د تاجک پښتون هزاره باندې خلاصه کوو. د دې یو بل لیر یا یو بله مرحله هم شته دی، هغه موږ په هر توکم کې داخل کې جنجال لرو. مثلا په پښتنو خپل سیمه د خیلونو د زیو د ډلو ټپلو ټبرونو خو جنجال دی. په تاجکو کې مثلا سیمه جنجال دی، د هراتی تاجکو، د مزاري تاجکو، د کابلي تاجک. په هزاراو کې مثلا موږ تاسې بیرته مشکل لرو د سني او د شیعت هزاره او د منطقو هم ده پکې. د منطقو زه تاسې یو بیلګه وایم. کله چې دا د تذکرو بحث په افغانستان کې مطرح و د الکترونیکي تذکرې او دا ویل کېدل چې دې کې باید د قوم یاد شي که یاد نه شي دا به څنګه شي. ما دوه ملګري دي، دوه سیدان پیژنم. یو سید ملګری مې د بدخشان دی، د ټول استدلال د تاجکي ادرس نه و، د تاجکانو هغه کومه موضوع چې وه د هغې نه بحث کوو. بل ملګری مې دی د مشرقي سید دی. دا دواړه په خټه باندې پښتانه نه دي، خو یو چونکې تاجک میشته سیمه کې اوسېږي، دا بل پښتون. دې بل چې کومه موضوع نیولې وه موضوعګیري کوله، مباحثه یې کوله، په مطبوعاتونو کې ګډون کوو، ده به د پښتنو د ادرس نه مباحثه کوله. یعنې دې مسلې ته په هزاراو کې دا کوم سیدان چې د هغوی به د هزاراو له ادرس نه دا موقف نیولی، هغه به د هزاره سید له ادرس نه کوو. همداسې پسې راتېر شئ. یعنې دا موږ څو لیره د جنجال لرو. تر ټولو اساسي مسله دا ده چې موږ او تاسې دغه مشکل د مشکل په توګه ومنو. پوهان وایي زموږ او تاسې سره یو مشکل چې دا دی، زموږ مشران اکثر اوقات دا مسله داسې څنډې ته وهي. کرزي صاحب به وروره دریو پښتو ګډه ویله او دا تمثیل یې کوو چې زه ملت جوړونه کوم. اشرف غني چې راغی د خپل نوم نه احمدزی لرې کړ چې زه والا قومي تخلص لرې کوم چې زه ملت جوړونه کوم. د ملت جوړونې اساس دا دی چې تاسې اول دا ومنئ چې مشکل شته. مشکل چې شته د مشکل ارزونه کوو، سیاسي څومره ده، اجتماعي څومره ده، تاریخي څومره ده، حقیقي څومره ده او هغه د حراري په مصداق جوړه شوې څومره ده. دا چې کله ټول موږ او تاسې را میدان ته کړه، تاریخ کې که څوک دروغ وایي د هغې دروغ رښتیا معلوم کړو، په اجتماعي کچه باندې د هغې دروغ رښتیا معلوم کړو، دا لیرونه ټول سره معلوم کړو چې یو په غټه کې بیا مثلا په دویمه مرحله کې د توکمیزو ډلو په منځ کې مشکل لرو. دا چې کله موږ معلوم کړو د هغې نه وروسته موږ مباحثې دپاره یو اجنډا او یو فریم ورک یو چارچوکاټ جوړ کړو، مباحثې ته لاړ شو. په دغه مباحثه کې بیا وګورو چې دغه هویتي بحث زموږ کومې خواته ځي. دغه مباحثې په رڼا کې که بیا موږ ریفرنډم کوو، اوس ریفرنډم ته په هوا کې نشي کولی، مباحثه نه ده شوې، سیاسي ډایلاګ نه دی شوی، تا سوشل ډسکورس بیخي کړی نه دی او بس ته راځي یو څوک او غصه درغلې ده. معاون د رئیس جمهور وي جناب دانش صاحب اوس په نیوزیلینډ یا په استرالیا کې ناست دی، غصه درغلې ده چې هغه مزې چې ما په ارګ ریاست جمهوري کې کولې اوس نشته دی، نو بناءً زه دا ملک ټوټه کوم، خپله برخه ترې نه وړم. دا تاسو سره څوک په هر صورت باندې یو لوی شمېر خلک په دې باور دي، یو لوی شمېر خلک په دې باور دي د اوسنی کوم سیاست چې په افغانستان کې واکمن خپل کړی د همدا پر ځای ده. افغانستان به اول یو مرکزي مقتدر نظام جوړ کړي، وروسته او دغه د په دغه یو هویت راټول شي. دا هویت داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې په قومي بنا باندې جوړ شوی دی یا رامنځته شوی دی. ډېر هېوادونه دي، افغانستان په څنګ کې ترکمنستان په قومي هویت باندې بنا شوی دی، ازبکستان، تاجکستان،
روس خپله یو قوم ده، جرمني، ترکیه، همدغسې په سلهاو نور مثالونه، سعودي عربستان حتی د یوې کورنۍ په نامه باندې د هویت رامنځته کړې ده. نو یو شمېر خلک وایي چې همدغه اوسنی کوم سیستم چې ده، یو هغه سیاست چې ده، دا د افغانستان دپاره کارنده سیاست ده. اول باید یو قوي مرکزي نظام او د همدغه نظام په چوکاټ کې همدغه هویت پیاوړی شي، وروسته بیا د بحثونه وسي، بیا هغه بحث نتیجه ورکوي. او که اوس په دې پاشلي حالت کې بحثونه کېږي، دا نورم افغانستان ویش خواته وړي. ګورئ، زه تاسو د نورې بېلګې وویلې، بعضې کامیابې بېلګې دي، مثلا روسیه، جرمني خو خیر اوس یو ایولوشن، یو ارتقا کړې ده. روسیه لا هم په خپل ځای ده که نه. جاپان مثلا عین کیسه ده، یو توکمیز تړون لري. تاسې ته ناکامه تجربه ښیم. سومالیا کله چې سومالیان چې دي، دا د یو پلار اولاده دي. دا لکه د پښتنو غوندې غلجي او هغه په منځ کې په لویه کې نه دي ویشل شوي، دوراني په منځ کې. خو بیا وروسته خپلو کې خیلونه لري، 3 غټ ټبره دي پکې، او بیا نور واړه ټبرونه لري. سومالیا د یو توکم دی، یو قوم دی، یو خلک دي. خو دوی هم کله چې د انګریزانو نه ازادي واخیستله، ټولو ټکل دا و چې دا واړه قومونه، واړه خو نه دي، ډېر غټ قومونه دي، قبیلې دي، 2 3 4 غټې قبیلې دي. دغه قبیلې موږ سره راټولې کړو، ګډ نظام جوړ کړي. خو هلته کودتاګانو دا نظام ضعیفه که او ولسي جوړښتونه مخکې زه بار د مدګل د ویک سترانګ سوسایټي، ویک سټیټ مثال ورکوم، یا مباحثې ته مراجعه کوم. هلته دولت کمزوری شو، ټولنیز جوړښتونه نور هم پیاوړي شو. نن هلته ټولنیز جوړښتونه د یو پلار اولاده په خپل جایداد باندې، یعنې په خپل سومالیلینډ په سومالیا باندې په جنجال اخته دي. د 40 کاله وشو چې جګړه پکې روانه ده، قومي جګړه اوس په مذهبي جګړه اوښتې ده. الشباب او القاعدې سره تړاو لرونکي ډلې را پیدا شوې، حتی د هغې نه لا راډیکال ډلې پکې پیدا شوې، انتحار انفجار پکې لا پراخه شو. جګړه روانه ده. هېواد دا اوس 2 ټوټې شوی دی. یو سومالیلینډ دی چې هغه ازادي اخیستې ده، د مرکزي سومالیا نه بدبختۍ سره مخامخ شي. زه دا وایم او مقتدر دولت ضرور دی، تر څو تر چتر لاندې موږ او تاسې مباحثه وکړو او کار وکړو. مخکې هغه سټیپونه، هغه قدمونه چې ما تاسو ته بیان کړه، هغه به هله کېږي چې یو چتر ولري. چتر نه د باندې شي کېدی چې یو دی د نیوزیلینډ نه، یو دی د اسټرالیا نه، یو دی د مثلا د ایران نه. یو شاعر هلته ناستو، پنجشیر خامانایي ته کوو، ایران برخې بدل. او دا تا ته زه ایران ته در کوم. دا داسې نه کېږي. ته به یو چتر لري چې دولت دی. زه نه وایم چې طالب، هر څوک چې وي دولت، سترانګ سټیټ، دغه سټیټ کې د دې زمینه موجوده وي چې تاسې زه بل خپله مباحثه وکړی شو. د مباحثې دپاره یو چوکاټ موجود وي، پراګنده هم نشي کېدی. هغې د راټولولو دپاره باید مباحثه موجوده وي، او د هغې په رڼا کې موږ موافقه وکړو چې څه شي مو سره خپلو کې د ملت په توګه موافقه وکړله. خو زه تاسې په کور کې یو ماشوم دی، هغه باندې نوم ږدئ، خو ټوله کورنۍ پرې مشوره کوي، مفهوم باندې فکر کېږي، معنا باندې فکر کېږي. ښایا زموږ سره فرهنګي نګاه نه دا نوم ښه دی که نه دی، مذهبي نګاه نه دا نوم دی ښه دی که نه دی، په دې مباحثه کېږي. زه د مباحثې خلاف نه یم، اما ته به ما سره د میکانیزم له مخې ځې. نو داسې خو نه کېږي چې ته وروره په هوا کې لګیا یې او څه چې دې په زړه راځي او تې کوې. که دا وایي چې تا سره ظلم شوی دی، ما سره هم ظلم شوی دی. په افغانستان کې په ما کله د واک په لیک کې رول درلود، خو د شپې ویده و چې سبا راپاڅېدو، رئیس جمهور په تیاره کې ناست لاړ، یو بل څوک راغی حاکم شو. د هغې نه مخکې مثلا 2001 کال کې یو څوک راغی، پاس نه بمبار وکړه، لاندې نه تا رامنډه کړه، هلته د غرونو نه راښکته شو، واک دې ونیو. ما کله واک درلود چې تا وټاکم. د بون کې مشرتابه ټاکل کېده، ما کله پکې واک درلود. بیا راغلم ټاکنو ته، په ټاکنو کې تا وروره په توکمیزو بنیادونو باندې انتخابات وکړه، زه دې هم اړ کړم، یو پنجشیری دې مړ کړه، یو بدخشای دې هم اړ کړه، یو غزنیچی دې مړ کړه چې خپله رایه ورکوي. هغه کومه ویره چې دلته ترزیق شوې ده د خپلو مشرانو مخې، د هغې په رڼا کې هغه چاته رایه ورکړي چې دی فکر کوي چې دا زما د توکم مدافع دی. یعنې کله ما واک درلودلی چې ته وایي چې په تا باندې تپل شوې ده، په ټولو افغانانو باندې تپل شوې ده. په افغانستان کې همیشه واک د باندې نه په موږ باندې تحمیل شوی دی. که د شیر علي خان زمنو ته ځئ، او که مثلا هغې نه وروسته موږ راځو، نادر خان راپورته شو، هلته کېناسته، ویل زه امان الله خان راولم. چې کله کابل ته ورسېده، خلک یې راټول کړل، فیصله یې وکړه، وایي زه به یم، بس خلاص. مطلب دا دی چې که ته په ما باندې دا ادعا کوې چې ما ټول عمر واک کړی، ما هم نه دی کړی، اوس سړی ته راشه
زما پکتیکا دا اوس ډوډۍ نه لري، بیسیک خدمات نه لري، زما بدخشان بیسیک خدمات نه لري، زما د کونډي بدترین حالت کې ژوند کوي، زما فاریاب او جوزجان تاسې لاړ شئ دومره په بد حالت کې خلک په غربت کې ژوند کوي. دا اوس او دا مشکل کېدای شي په خپله د افغانستان په دننه کې د خلکو ترمنځ هم نه وي، دا همدغه څو سیاستمداران ډایسپورا لکه څنګه تاسو ما ورته اشاره وکړله همدوی دي، خو له بده مرغه مشکل دا ده چې دغه د تصمیمونو کې همدغه خلک اغلري، همغه لوی ملت بیا لکه څنګه ستاسو اوس ورته اشاره درلوده په تصمیم کې هېڅ شریک نه وي، بیا همدغه خلک په سرنوشت باندې یو رقم تصمیم ونیسي، هر رقم یې ونیو، هغه که د ملت په فایده وي که په تاوان باندې، نو مشکل هم همدوی جوړوي او تصمیم هم همدوی نیسي، بله ورځ که لویوي که وړکۍ کوي همدا کسان دي. ما مخکې تاسو ته ویلې چې دوی دغه سیاست کوي هم دې دپاره چې زه مطرح شم، د مطرح کېدو اسانه لار ده. که تاسې په افغانستان کې اوس د یو داسې ټول شموله حکومت بحث مطرح کوئ چې هلته تاسې ووایئ چې ټول خلک باید د زعیم په ټاکلو کې، د زعیم نه د حساب اخیستنې په بهیر کې، د زعیم لخوا د حساب ورکونې په بهیر کې ګډون ولري. دغه څه چې دی دا 50 کاله 70 کاله 100 کاله مبارزه ده. ګاندي 50 کاله دا مبارزه کړې ده، مثلا منډیلا 70 کاله دا مبارزه کړې ده، دلته نور خلک شته چې مثلا مارټن لوتر پکې سر بایللی دی، داسې ډېر خلک نور دي، شیخ مجیب الرحمن پکې بندي شوی دی د بنګال. دا تکلیفونه زحمتونه لري. سرچپه ډېر اسانه سیاست دا دی خپل ولس ویروه او ورته ووایه چې باباو دی خوري دي. په داسې حال کې چې باباو نه دی هېڅوک موږ په دې یو جغرافیه کې ټول عمر سره تېر کړ، کوم یو بل خوړلی دی؟ هېڅ چا نه دي خوړلي بغیر د دغه د نوې لسیزې کورنۍ جګړې نه. لیکن څه شی دی؟ دا اسانه سیاست دی. دغه کوي دی چې مطرح شو، بله ورځ چې د افغانستان په اړه باندې پرېکړه کېږي دی پکې د میز په سر باندې ناست دي. تاسې د خلیلزاد کتاب ولولئ، په هغې کې هغه څه وایي؟ دغه یو جمعیت 2 وارې برخه اخیسته ده، یو وارې د توکمیزه برخه اخیسته ده، بل وارې د جمعیت برخه اخیسته ده. بعض دلته دا مطرح دی د اسانه سیاست دی، تاوان کم دی، مصرف کم دی، خطر بل چاته پیښ دی، مطرح کوي ډېر، د صدر مجلس ته راولي ولې ونه کي. د دې په مقابل کې هغه غږونه باید راپورته شي چې هغوی ملي بحث مطرح کړي. ورسره مخالفت مه کوئ، ورته در سره مباحثه کوم، راځه مباحثې ته راځئ چې په ګډه باندې چتر رامنځته کړو، ما زه ورته کار کوم ته ورته کار وکړه. چتر هم چې رامنځته کړه، د چتر لاندې بیا ما او تا میکانیزم جوړو، په میکانیزم باندې بحث کوو، فدرالي کوو که نه کوو، ګټې او تاوانونه یې لټو، افغانستان دې وي که افغانستاني دې وي په دې بحث کوو. راځئ راځه چتر ته راسره کار وکړه. نو ته خو داسې مه کوه چې ته د چتر لا جوړ نه دی، ته اوانه ډزې کوې. دوی دغه اسانه لار رانیولې ده او دوی هغه خلک چې په پروسس باندې په پروسه باندې بهیر باور لري، ارتقا باندې باور لري، دا باور لري چې ملتونه په اونیو په میاشتو کې نه جوړېږي، دا د پیړیو مزلونه وي. ملت دولتونه په پیړیو باندې مزلونه کېږي چې جوړېږي، اولیږي او راپورته کېږي، اولیږي او راپورته کېږي تر څو پاخه شي، دا زنګنونه پاخه شي او کلک بیا په میدان ودرېږي. د دې دپاره ضرورت دا دی چې موږ او تاسې اوږدمهاله مبارزې ته آماده شو او دغه خلک چې څوک دغه مقطعي بحثونه مطرح کوي د دوی په دې خوله ووهو. تاجک د تاجک په خوله ووهي، پښتون د پښتون په خوله ووهي، هزاره د هزاره په خوله ووهي چې وروره ته کاکا ته څه وایې؟ ته چې وې تا څه وکړه؟ ته خلیلي، ته محقق، مثلا ته دانش، ته مثلا کرزی، ته مثلا اشرف غني، ته بل 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 تاسې ما ته څه وکړه؟ پکتیکا ته دې مکتب ورنه کړه، دی کونډي کې اوس هم بیچارهګان 6,000 افغانۍ باندې ځي، هغه په هغه کې معدن راوباسي، ډبرو سکرو ډبرې راوباسي، هغه ته د څه شي ورکړه؟ سړک نه لري، ډوډۍ نه لري، ته د څه شي د توکم بحث کوې؟ ستا په واک کې تا ما ته څه شي راکړه؟ کېدای شي ډېر نور هم په همدې باور وي چې دا دومره لویه ستونزه نه ده او کله چې د واک د ویش خبره راسي، د امتیاز خبره راسي، په اسانۍ سره دا مشکل حل کېږي او دوی د امتیاز د ترلاسه کولو دپاره دا خبرې پخوا هم کړي دي. په بون کې مغه د معلومه سول، هغه نه وروسته د اساسي قانون په لویو جرګو کې وروسته چې کومې معاملې د انتخاباتو حکومت جوړونې په برخه کې سوي دي، یو شمېر لوی برخه افغانان په دې باور دي چې دا دومره غټه مسله نه ده او کله چې مباحثه راسي دا پکې حل کېدی شي. ډېره زیاته مننه رحیم صاحب ستاسو له وخت او بحث څخه. دا ډېر مهمه مسله وه. په دې بهر کې اوس له بده مرغه افغانان په دې مسله باندې ډېر بحثونه کوي، ویشلي بحثونه کوي او داسې ښکارېږي چې د نفاق خواته نور هم دا بحث ورټېل وهي یا زیاتوي. په هر صورت باندې الله دې وکړي چې ځینو ملګرو دوستانو او اورېدونکو ته ګټه ورسېږي. ډېر تشکر.
ډېره زیاته مننه. زه هم ډېر خوشحاله یم دا بحث نو ډېر ضرور دی چې هغه غږونه چې هغه فکر کوي چې په افغانستان کې موږ د ثبات دپاره قوي دولت لاندې د اجتماعي سیاسي او اقتصادي پراختیا دپاره مباحثې او برنامې او عملي کار ته ضرورت لرو. دا غږونه باید موږ را برسیره کړو او دغه غږونه چې د خارج په ګرمو یخو کوټو کې ناست دي او د افغانستان د ولسونو لپاره جنجالونه لا ډېروي، د دوی دا مخونه باید مخې ونیسو او اوازونه یې ډب کړو. بیا هم ډېره زیاته مننه چې دومره خوندور بحث مو جوړ کړی و. خو پوښتنو نه مننه. کور مو ودان.